د موبایل فایده مو ګوره نقصان مو ګوره په لسم کلي کې به یو پردي شاه مټونګي دی به په موبایل خبرې کې څنګه ښایي ته خو ناجوړه وي دوايي دې خوړلې ځان خیال ساته ښه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم ته لږ واوره په لسم کلي کې چې څوک ته رابطې کې تپوس ته کې او ستا کمرې سره دیوال په دیوال ستا د مور کمره ده ستا مور ټوخېږي تا د مور بیمار پرسي وکړه تا د مور د دوایې غم وکړه تا د مور او د پلار د علاج فکر وکړه پردونه تپوس کې طبیعت ته څنګه ظالمه تا نه به د پلار تپوس کېږي د مور ته د مور سره ناست دی ته د پلار سره ناست دی په خپو دې ولا زور کړی قرآن کې ان الله یامر بالعدل عدل کوي انصاف کوي آپس کې عدل کوي انصاف کوي انصاف والو عدل کوي انصاف کوي خو چې د والدینو خبر راغلی الله انداز بدل کړ وبالوالدین احسانا مور پلار سره احسان کوه ښېګړه کوه اوف فیم ولا تنه اوف لفظ عربي لفظ پښتو اوف لفظ اردوم ده اوف مور پلار ته اوف مکوه یو تفسیر مې کته وي دا ستا خوله کې دا ژبه نه ده وي دا د مور ژبه ده پښتانه وي مورنۍ ژبه پارسی والا وي مادری زبان کلمات درته مور وښودل خبرې درته مور وښودلې الفاظ درته مور وښودل کومې مور چې تا ته خبرې ښودلې نن تا هغه مور ته تا له خبرې نه درځي نن تا هغه مور ته ته په خبره نه پوهېږې ته خو ایجوکیټډ شوې که نه ښه ته مور ته ته په خبره نه پوهېږې ظالمه تا چې خبرې زده کړې ستا مور پلار تا ته خوشحاله شو خلکو ته وی وګورئ که نه زما زوی څومره ښکلې خبرې کړي زما بچی څومره ښکلې خبرې کړي ستا خبرو ته ستا مور پلار خوشحالېده نن ته پلار ته ته نه پوهېږې ته جټې زه ایجوکیټډ یم ظالمه دې جټ پلار تا ته د سکول کالج د یونیورسټۍ لار ښودلي ته پلار ته خو جاهل یې زه عالم یم دې جاهل پلار ته مدرسې ته لېږلی تا دا زده کړه چې ته پلار ته جاهل وې ځان ته عالم وې او پلار مې عالم نه دی هغه جاهل دی چې ډي ته دي کم دا تا اخلاق زده کړه دا تا دین زده کړه دا تا ادب زده کړه